شروع شو؟ السلام علیکم خوږو دوستانو، ستړي مسئ. خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. خوږو دوستانو، نن د 2024 عیسوي کال لومړۍ ورځ ده. خوږو دوستانو، زه خو اول له خپل جانبه ټولو کتونکو ته، ټولو لیدونکو ته د زړه له تله د نوي کال، د نوي عیسوي 2024 کال مبارکي وایم. ټول لر و بر افغانانو، پښتنو ته خدای پاک دې وکړي خوږو دوستانو چې دا کال، دا نوی کال پر موږ او تاسو په خیر او خیریت تیر سي. خوږو دوستانو، په تیر کال کې خدای سته چې ډېرې ناخوالې موږ ته وګاللې، ډېرې مې ولیدلې. خوږو دوستانو، ډېر ترخه واقعات وسول، د ډېرو ډېر نازولې جدا سوي وي، ورونه، پلار، مور، خویندې، لوڼې، بچیان به جنجاله سوي. د هغو د ټولو د تللو انسانانو د خدای مغفرت وکړي او ژوندیو پاتې شونو ته دې خدای پاک د زړه صبر ورکړي. او خوږو دوستانو، خدای پاک دې وکړي چې روان کال، نوی کال پر موږ او تاسو ټولو په خیر او خیریت تیر سي. او خوږو دوستانو، حالاتو مقابله وکړو. حالات داسې دي چې تاسو ته پخپله معلوم دي، نو زه څه پر موجوده حالات درته وګیږم. دوستانو، سیاسي اړخ ته به نه ځم، ځکه که سیاسي اړخ ته ولاړم مجلس راڅخه اوږدېږي. او دوستانو، ما یو عید کړی دی، یو قول مې هم کړی دی چې زه به پر فیسبوک باندې، خاص کر پر سوشل میډیا باندې سیاسي پوسټونو دغه ډېر کم کوم چې یو بیخي مجبوري سي. ځکه دوستانو، ما سره په فیسبوک کې د مختلفو نظریو خلک ملګري دي، د مختلف فکر خلک را سره ملګري دي، د مختلف فکرونه جلا دي. نو خوږو دوستانو، زه نه غواړم ځکه د یو چا صفت وکړم، ظاهره خبره ده نور نه نوي کسان به راڅخه خوابدي کېږي. او که د چا غیبت وکړم هم به نور راڅخه خبر کېږي، که د چا صفت وکړم هم. نو په کار نه ده دوستانو. زما خپله کوشش دا وي چې زه د سیاسي ویډیوګانو څخه ډېر لرې پاتې شم. دوستانو، زه نه غواړم چې پر سوشل میډیا هېڅوک هم خفه کړم. دوستانو، د هر چا خپله نظریه ده، د هر چا خپل لیډر دی، د هر چا خپل سیاسي ګوند دی. موږ هېچ چا ته بد رد نه وایو. هر چا خپل سیاسي ګوند مبارک، د هر چا خپل سیاسي لیډر مبارک. هغو خوږو دوستانو، زما کوشش ټول عمر دا وي چې زه ځوانانو ته یو داسې مشوره ورکړم چې هغه په راتلونکي کې، په مستقبل کې د دوی په ښه ورسي. خوږو دوستانو، دا نوي کال سره زه تاسو ته یو خبره کول غواړم. خوږو دوستانو، کوم نوي ځوانان چې غواړي چې یوټیوب چینل جوړ کړي، نو نن خو هسې وخت درڅه تېر دی، خو اوس لا مې 2-3 ګنټې شته تر 12 بجو پورې. نن هم تاسو کولی شئ چې چینل جوړ کړئ. د دې فایده به دا وي چې د کال په لومړۍ ورځ باندې چې جوړ سي، د دې چې کوم هغه لیمټ دی، هغه 360 ورځې چې دي، هغه به په دې کې چې تاسو کوم کرایټیریا تاسو ته درکول کېږي د یوټیوب له اړخه څخه، چې په هغه کې 4000 ګنټې واچ ټایم دی او 1000 سبسکرایبر دي، چې دا به تاسو په یو کال کې دننه پوره کوئ. نو خوږو دوستانو، دا به ښه دا وي چې نن اوله نیټه ده د جنوري 2024 عیسوي لومړۍ نیټه ده. نو که نن تاسو چینل کریټ کړئ، جوړ کړئ د یوټیوب غه، دا به لا ښه دا وي چې په اوله ورځ به جوړ وي. هلته ستاسو تاریخ ډېر ښه خوند کوي، ځکه چې هر وخت څوک بیا ستاسو په اباوټ کې ګوري، نو ستاسو تاریخ شو کوي، ښکاره کوي چې دا څه وخت جوړ شوی دی. نو لومړۍ نیټه ښه خوند کوي، د جنوري لومړۍ نیټه چې دغه شوې ده. نو خوږو دوستانو، ما سره ډېر ملګري تماس کوي، رابطې را سره کوي. اوس هم ډېر میسجان مې خدای سته نه دي کتلي. هغه ملګري به خفه هم وي، خفه شوي به وي. پر وټساپ باندې اکثره ملګري ما سره رابطه کوي. پرون وړمه ورځ به غالبا یو چا میسج راواستوی، غزنوي دا زما چینل ته وګوره، لینک یې راواستوی. ما چې وکتئ 2 کاله یا 3 کاله غالبا کېږي چې چینل یې جوړ کړی و. یوه ویډیو پرې پورته کړې وه، هغه یې د ټیک ټاک څخه راپورته کړې وه، د ټیک ټاک څخه یې راکاپي کړې وه، پر دغه پورته کړې وه پر یوټیوب باندې.
نو دوستانو تاسو د څه فکر وکړئ چې هغه یو جلا پلیټفارم دی او یوټیوب جلا دی، فیسبوک جلا دی، ټویټر چې اوس یې نوم ایکس دی دا جلا دی، انسټاګرام جلا دی. دا چې سره کوم جلا دی د دې د ویډیوګانو طریقه کار هم جلا دی. او دوستانو دا داسې نه دي چې تاسو د یو څه ویډیو راخی د دې هر اپلیکیشن د هر ایپ دغه چې کوم دی د هغې جلا قوانین دي، جلا رولز دي. نو دوستانو دا تاسو نسئ کولی چې د یو چا څه جوړې سوي ویډیو راواخلئ پر بل پلیټفارم یې پورته کړئ. تاسو به خپله نوې ویډیو د هر شي لپاره جلا کریټوئ. د یوټیوب دپاره به تاسو جلا دغه کوئ ویډیو جوړوئ. هغه به داسې وي دوستانو، زه دا یوه خبره بار بار ملګرو ته کوم. نن مې یو ملګري پوښتنه راڅه وکړه چې پر ټي وي باندې یو ګانه شروع وي، یو غزل شروع وي یا یو شی، زه موبایل ورته ونیسم د هغه چې ویډیو وکړم نو آیا پر دې باندې کاپیریټ یا کاپیریټ کلیم یا کاپیریټ سټرایک خو به نه راکوي. نو دوستانو ما تاسو ته بار بار ویلی دي چې دا خو لا ټي وي ده، ته ټي وي ته نیسې چې تاسو په یو موټر کې لګیا یاست یو ویډیو جوړوئ، که په موټر کې ټیپ لګېږي، ټیپ ریکارډر لګېږي، یو ګانه لګېږي، یو پښتو سونډ لګېږي، دوستانو په هغه صورت کې یا د انډیا یو سونډ لګېږي، ګانه لګېږي، په هغه صورت کې هم دی تا ته کاپیریټ کلیم درکوي. ویډیو خو ستا خپله ده، ستا اورجنل ویډیو ده، ته پکښې یې، ملګري دې پکښې دي، یا یو ولاګ جوړوې د باندې دا سیل کوم دغه چې منظر چې دی دا پکې راولې، خو دوستانو داسې دي پر هغه باندې هم دی کاپیریټ کلیم درکوي. د میوزیک سره به ډېر پام کوئ دوستانو. میوزیک نه دی، میوزیک په یوټیوب کې ډېر اساسه دی، صحیح دی دوستانو. د میوزیک چې دی د یوټیوب خپله یو ډېره پراخه لایبرري ده، په زرهاو میوزیکان هلته پکښې دي. نو تاسو دی چم وکئ د یوټیوب د لایبرري څخه په خپله هغه را ډاونلوډ کړئ او بیا یې په خپلو ویډیوګانو کې ورکړئ. پر هغه باندې دی تاسو ته کاپیریټ کلیم یا کاپیریټ سټرایک نه درکوي. نو دوستانو کوشش وکئ چې ویډیو جوړوئ، لکه دا کومه ویډیو چې زه جوړوم داسې ویډیو جوړه کړئ دوستانو. هغه که تاسو په باغ کې جوړوئ، که د باندې جوړوئ، که په کور کې جوړوئ، مثال کوشش دا وکئ چې ستاسو شکل پکې راسي. دې ته پیس کیم ویډیو وایي. او یو ویډیو داسې وي چې وایس اوور وي، هغه داسې وي چې تصویران وي د بل یا ویډیو د بل وي، هر شی چې د بل وي. بل معنا دا نشته د بل چا ویډیو را کافي که نه، ویډیو تا جوړه کړې ده خپل ځان دې نه دی کې راوستلی، صحیح دی. د یو دوکان ویډیو دې جوړه کړې ده، ته پر هغه باندې دلته په ایډیټینګ کې وایس اوور بیرته کولی سې چې دا د کپړو دوکان دی، دا پلانې کپړه ده، د دې پلانې ریټ دی، داسې کولی سې. او یا درشي دوکان چې دی فرض کړه د کوکینګ یو چینل دی فرض کړه ته جوړوې، یو ځای د میټایي دوکان له ورلې پکوړې پخېږي، جلیبۍ پخېږي، بسکټ پخېږي، هلته ویډیو دې جوړه کړله، بیا کور ته راسې چې دلته ایډیټینګ کوې ته ورسره ویلی چې دا رقم پخېږي، دا رقم، اواز به ستا خپل وي، ستا شکل به نه وي. دې ته وایس اوور وایي دوستانو. نو کوشش دا کوئ خواري به نه ضایع کوئ چې تاسو 300 شپېته ورځې خواري وکاږئ، بسته کال خواري وکاږئ او ستاسو چینل چې څه وخت ریویوز له ولاړ سي هلته چې څه وخت کتل کېږي، نو هغه وخت کې دوستانو تاسو ته بیرته خبر درکول چې ستاسو چینل چې دی هغه ریجکټ سو د مونټیز دپاره، دا چې دی ایلیجیبل نه دی. نو دوستانو زه خواست کوم یو وار بیا ټولو ځوانانو ته چې تاسو یوټیوب چینلان جوړ کړئ، خواري وکړئ. دا ډېر سخت زحمت غواړي، دا ډېر سخت خواري غواړي، داسې اسان هم نه لکه بعضې ملګرو چې راخیستی ده چې جوړه کړه یو شی پرې راپورته کوه. نو دا ما درته وویل په 100 کسانو کې زه تاسو ته په دعوه وایم د یوټیوب په دنیا کې په 100 کسانو کې 7 یا 8 یا که نو بیخي ډېر موږ حساب کړو 10 کسان به کامیابه کېږي، په 100 کې 10 کسان کامیابه کېږي، 90 کسان یې بېرته یوټیوب پر نیمۍ لار پرېږدي، ځکه چې نه خو دوی هغه خپله کرایټیریا پوره کولی سي او نه دوی د کاپیریټ کلیم او د کاپیریټ سټرایک څخه ځان ساتلی سي. نو ډېر سخته نړۍ ده، ډېر سخت کار دی، ډېر سخت مشکلات کې په دې کې، خو تاسو به سټرګل کوئ، تاسو به جدوجهد کوئ، تاسو به کوشش کوئ، خواري به کاږئ. او چې په هر شي کې خواري وکاږئ د هغه یو اصل وي، د هغه یو ثمره وي چې تاسو خواري وکاږئ، د هغه تاسو ته خدای پاک ضرور یو ریزلټ درکوي، داسې نه ده چې تاسو خواري به ابس دي. نو دوستانو ویډیو ډېر راڅه اوږدېږي، دا زما د 2024 کال لومړۍ ویډیو ده. پیغام مې ځوانانو ته دا و چې تاسو
پر فیسبوک او پر دې چې فالتو پوسټونه یو شی کوي کوم وخت چې ضایع کوي کوم پیکیج جان نن سبا ګران دي په 400-500 روپۍ د یوې هفتې پیکیج دی تاسو پیکیج ضایع کوئ نو تاسو ته بیا زه وایم چې پر یوټیوب باندې کار وکړئ خواري به در ضایع کړي 1 کال 2 کاله 3 کاله کار پرې وکړئ دریم کال زما تاسو ته 100% تمه ده زما امید دا دی چې دریم کال به تاسو انشاءالله دومره پیسې ګټئ چې تاسو ټول کور په دغه یوټیوب باندې چلوئ خواري غواړي کوشش غواړي ځکه 4000 غنټې واچ ټایم پر کوم ملنډې نه دي زر سبسکرایبر هم پر کول ورجنل ارګینیک جوړول ملنډې نه دي خو خواري وکړئ جدوجهد وکړئ مهنت وکړئ تاسو ته ضرور دغه ثمر ملاویږي دغه میوه به تاسو ته ضرور ملاویږي خواري وکړئ نو دوستانو تر راتلونکي ویډیو مې پر لوی او بخښونکي خدای سپارم په مخه مو ښه ژوندي اوسئ کور مو ودان